الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع قبل دردي چې زه د موضوع په بحث کې خبره وکم، ضروري ده چې د علماو اصطلاحات زده وي. ډېر کرته علما یو فکر کوي هغه د لفظ د خاص لفظ ته ګوري، خو هغه کې خاص استلام راځي. لکه ما ته وویل زما سره یو کتاب دی، هغه د یو عالم د مصر یو عالم دی، هغه په حدیث کې ډېر ماهر و، په داوس کې داسې ژوندی سړی دی. وایي دا یو ځای له ورغلی په اوس کې یعنی په دونه چې علم دونه پر ترقي هم دی، نو ورته ویلي هغه هلته په ځای کې ناست باره یې ویل دا حدیث، هغه یو حدیث ورته بیان کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فرمایي. دوی ورته وایي چې دا حدیث ضعیف دی. هغه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ضعیف دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بیا هم ضعیف دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ضعیف خبره کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ضعیف خبره کوي؟ وروره ضعیف دا نه معنا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسېدلی دی د هغه بعد اوس دی ضعیف دی، ورسېدلی نه دی دا څه ضعف دی. صحیح ده. دا په اصطلاحاتو د علما کرامو دا خبرېدل. هلته یو سړی بیا وایي اذان بیا کوي، دا هم د اوس زمانې خبره ده. اذان بیا وکړي برکه به یو سړی راغلی که بیا دوه سړي د کوچنیانو ته سبقان ویل سهار تر غرمې پورې، بس چې د نماز به د ماپښین وخت داخل شو اذان بیا وکړي، بس چې یو سړی به راځي به خپل لمونځ وکړي باره به کلی، بل سړی به بس ورسره ودرېږي. باره خلکو ورته ته خو دونه درېږي چې دور ټول دا بس چې مازې حدیث دی چې بس مازې چې کله تی دوه جماعت کوي، چې کله تی درې وس جماعت کوي، بس چې یو وس دویم ته مدرېږي، چې دوه وس درېیم ته نو باره ورته څنګه حدیث دی؟ دوه حدثني ابيه عن ابيه، زما پلار بیان کړی، زما د پلار څه، بس دا بالا د چې دا د دې حدیث د دې لفظ دغه باندې نو ورسره چې دا حدیث څه ته وایي. بل هغه دغه یو روایت چې هغه امام کوثري رحمه الله چې هغه ما ته یو وخت ویل چې امام کوثري رحمه الله پر دې روایت باندې خبره کړې ده، باره هلته وایي زه په یو وخت کې یو ځای ته ورغلم، پر منبر باندې سړی ناست و، دا دی ويذكرني ما شاهدته في بعض المواضيع في غير هذا البلد في موسم من المواسم التي يحتفل بها، إذ رأيت خطيب الجامع يخطب على المنبر يوم الجمعة في فضل ذلك الموسم ويسرد أحاديث لا يحتج بها عند أهل العلم، ويقول في آخر حديث تقوية لأمره أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات بصوت عال ينتوي على اغتباطه بهذا النقل فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بزور ده نعرك بدا خير شب ده واس بزور كله أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. يعني ده شو زتونه شاوله وين ده فكر ده وش ده موضوعات ده منه شو موضوعان سر راجم كريد أو ده موضوعات خدا ما ناده بديه بنك شو درواغ سيدا لو دلت وز ده موضوع ما ده هر بن استلاز ده كول ده ضروري دي كذا كم بن كتب كلام كده ده بن استلاز ضروري ده وس حديث بحديث كي وحديث توي أو ده غيب حديث عام خبري تم وي يونبي خبر تم وي إنه ده الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. إيه إمامي الذهبي رحمه الله خو ډېر دقیق سړی دی، هغه په موضوع فقط پر راوي خبره نه وکړه، د په طرز په منهج می سر خلاص، فقط پر راوي خبره نه وکړه بلکې اول یې څه وویل متن مخالف د قواعد او بل راوي کذاب، فقط د راوي پر کذابیت باندې یا فیصله ونه کړه، ځکه الکذوب قد شیطان کله کله رښتیا وایي. بخاري شریف کې نه دی روایت چې ابو هريره رضی الله عنه وایي چې هغه شیطان یې نیولی و، چې هغه بیا دغه چې بیا ورته دغه کلمات وایي، بیا به زما دغه نبي علیه السلام ورته ویل چې رښتیا ویلي دی، خدای کذوب دی، کذوب قد یصدق، نو خالف پر کذب د راوي باندې د خبره نه ده تمامه کړې، بلکې اصل به مخالف د قواعدو شرعیه اوسه. قواعد څه دي؟ هغه عقاید چې موږ ته په دین را معلومې دي، په قرآن، په حدیثو، په اجماع د دین په مخالفت کې شي راځي. لکه موږ ته معلومه ده چې الله پاک نکاح خوښه کړې ده، د نبی علیه السلام سنت دی، نبی علیه السلام کړی ده. اوس هغه حدیثونه چې په دا کې یو حدیث دی را نقل کړی دی، وایي خیرکم فی المئتین الخفیف الحاس، قالوا یا رسول الله ما خفیف الحاس؟ خفیف الحاس یې چشتي؟ ول چې نه اولاد لري نه اهل لري، دا خفیف الحاس. اوس دا روایت دلته د اصولو د شریعت سره موافق نه دی، اگر چې روایت د دې په روایتو کې کذاب نشته. یو روایت چې موضوع کېږي لازمي نه ده چې په روایت کې به کذاب کله ګرد صادقین وي، خو روایت موضوع وي، وجه دا وي چې متن مخالف د چا وي،
د قواعد شرعیه وي، نو علما ناقدین حکم باندې وکړي چې دا څه شی موضوع صحیح ده. خو خیر بهرحال ګوره یو ناقد چې حکم کوي دا خو دا دوه خبرې وکړي بیا دی د هغو بیان کوي، لکه 40 الودعانیه دي دا 40 روایات یې راجمع کړي دي، په خپله یې اسانید ورته جمع کړي، بیا باریکې باریکې رکیک الفاظ دي په دغو باندې، په هغو کې دی یو توری د حدیث ته پکې ثابت یوه لیکه د ثابت اوږده تیوال حدیثونه دي، او نور ګرد د دروغجن سندونه ورته جوړ شوي دي. دا قاضي ودعاني وضع کړي دي ځکه قدعاني نسخه یې ودعانیه ورته وایي، یا نسخه د علي رضا المکذوبه علیه باریکې دا هم د شیعګانو، دا بیا د شیعګانو شی دی ده، نو دا نسخه کلا ګرد درواغ دوی ته یې منسوبه کړې ده د شیعګانو ته. صحیح ده. اوس چې یو ناقد یو باحث دا چې بحث کوي د حدیث درجات نمونه موږ د متأخرین په نیز وویل صحیح دی، حسن دی، خفیف الضعف دی، ضعیف جدا دی، موضوع دی. څوک دی؟ صحیح، حسن، ضعیف خفیف الضعف، ضعیف شدید الضعف او بل موضوع. نو اوس به دی چې کومه دغه ذکر کوي چې کوم نقد دته مخته راغلی دی دی به هغه وایي، یعنی ګوره یو حدیث دی د هغه دراسه کوي دی به راوایي دا ضعیف دی. ضعیف یې په څه وجه دی؟ د انقطاع په وجه دی. ضعیف لانه مرسل او ضعیف خفیف الضعف راوي پکښې دی، نو دی به وایي ضعیف لان فيه ابن لهيعة وهو خفيف الضبط، ضعيف لان فيه عمرو بن جابر الجعفي وهو متروك، یعنی هغه روایت به معلومه چې دا کار پکښې دی او د دا وجه څه پکښې دی. وجه یې دا ده چې ګوره په دې کې علما اختلاف لري، نو بیا چې هغه معلومه چې دی په څه وجه باندې دغه وایي ضعیف لأن فيه فلان وهو قد اتفق النقاد على كذبه. صحیح. ضعیف لأنه موضوع لأنه مخالف للقواعد الشرعية، یعنی په سیاغه کې به باحث دغه امر ضرور په ګوته کوي چې دا مشکل پکښې کې دی، د دې دپاره چې خلکو ته چې دی کوم مشکل د روایت بیانوي هغه معلوم وي چې پر هغه باندې که د چا نقد و هغه خپل نقد کولی شي، که د چا اتفاق و هغه اتفاق کولی شي، او سبب معلوم وي. په دې خبره پوه شوست؟ دا خبره شو. نو ښه راځئ، وهو مراتب، دغه موضوع بیا څه دی؟ دا هم پر مراتبو دی. وما اتفقوا على أنه كذب ويعرف ذلك بإقرار وازعه وبتجربة الكذب منه. یو دا دی چې دی اتفاق کړی پر دې باندې چې دا على أنه كذب، چې دا درواغ دی، او یعنی دا درواغ دی، دا درواغ روایت بعضی دا رقم دی چې هر څوک په پوهېږي، یعنی على مرتبه دا دی، یو مرتبه دا ده چې دا رقم درواغ چې هر څوک په پوهېږي، د هر سړي سر په خلاصېږي، لکه ابن حبان په مجروحینو کې دا خبره ډیره کوي، ډیره کوي. دی داسې وایي هذا الحديث يظهر لمن ليس الحديث صناعته انه موضوع، وای دا هغه چاته مور معلومیږي چې درواغ دی، چې حدیث صناعت نه، یا داسې کله دا هم استعمالوي انها تظهر للمبتدئ فكيف بالمتبحر في العلم. دا خو مبتدئ ته لا ښکاره کېږي چې دا حدیث درواغ دی، متبحر ته به څنګه نه معلومیږي. یعنی دا مراتب دا رقم دي چې بعضې دونه ظاهري چې هر چاته معلومیږي، او بعضې دونه دقیق چې متوسط خلکو ته نه معلومیږي، بعضې دونه ادق وي چې لوی ائمه د هغو هم نه وي ورته پام شوي، هغه وضع داسې نه وي چې کل حدیث کې وضع وي، خاص توري کې وضع علت وي، نو هغه بیا په هغه علت باندې خو دا ګرد روایت نه ځي، خو هغه خاص توري ځي علت متني کې خاص یو خاص زیادت دی هغه ځي. صحیح ده. نو دا مراتب یې دغه معنا دي. لکه اوس د مثال په توګه دا غیر روایت راواخه دا خيركم في المئتين الخفيف الحادي، وقالوا يا رسول الله ما خفيف الحادي؟ قال من لا أهل له ولا ولد له. دا عقيلي، أبو حاتم، ابن الجوزي، ابن قيم، علي قاري ټول رد کړی دي. ولې؟ دا د شریعت مطهره د قواعد سره مخالفت لري. په پوه شوست په دې خبره؟ دا خو ده. او نو هغه پیژندل کېږي د دې په اتفاق باندې، او دا اتفاق کله راځي ويعرف ذلك بإقرار وازعه، دا بیا پیژندل کېږي
فإقرار د واضع باندې وبتجربة الكذب منه یا چې کذب باندې تجربه سوی ونحو ذلك هغه په خپل وای چې زه ما ورور په حدیث کې درواغ ویلي دا حدیث ما درواغ ویلي دي ما درواغ ویلي دا په خپل وای په دا باندې معلومیږي یا کذب باندې تجربه سوی لکه هغه پرون چې موږ یو روایت بیان کړي هغه من حسن وجهه من كسر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار دا کې یو سړی غلط سوی دی او نور بیا د دفاع دپاره په کیسه نه دي خبر چې کیسه څنګه پیښه سوې ده دا سندونه ورته جوړ کړه نو کذب باندې تجربه کذب باندې معلوم په پوه شوس په دې خبر او دغه کذب باندې کله کله دا په لفظ باندې معلومیږي او کله کله بیا دا کذب دا په معنا باندې معلومیږي په لفظ چې معلومیږي رکاکت د لفظ دونه رکاکت پکې هغه ډیر روان دي دونه رکاکت پکې وي دونه چې هغه الفاظ د رسول الله مبارک هغه صحیح حدیث چې ویلي دا رقم رکیک الفاظ نه ولري او دغه کې ډیر رکت الفاظ وي یا په معنا باندې معلومیږي یو حدیث کې راځي من لذذ اخاه بما يشتهي كتب الله له الف حسنه یو لک نه کې چا چې خپل ورور یو شی ته شو کړي هغه په وخوړ نه من لذذ اخاه بما يشتهي كتب الله له الف حسنه نو حس د دې دغه کې چې دا رقم خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه وي صحیح ده خیر نو دا دغه خبرې سوي چې موضوع روایت دا پر دغه شان باندې معلومیږي ومنه بعضې دغه مراتب د مرتبونه دا پر مراتبو دی یو دا دی چې د اتفاق چې دا کذب دی یوه مرتبه دویمه په یوه مرتبه کې دننه بیا یو دا رقم معلومیږي یو دا دی چې د اقرار وکړي یو دا دی چې کذب باندې تجربه درې دا په اوله مرتبه کې په درو رقمو باندې ومنهم الاكثرون على انه موضوع والاخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر ان نسميه موضوعا بل دا چې اختلاف پکې ځینې خلک وایي موضوع دی ځینې خلک وایي شدید ضعف نو په دې ځای کې موږ بیا خاص موضوع نه وایي مطروح ویسو دغه ویسو ځکه خلطه د علماو څه پکې شته اختلاف پکې شته ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه والبعض على انه كذب بعض بیا دا چې بعضې وایي چې ضعیف دی دا ضعف لا کلیل نه دی دغه نه دی کثیر نه دی او بعض بیا وایي چې موضوع دی نو دا مراتب دي دا مراتب د موضوع لکه د صحیح مراتب شته لکه د مقبول مراتب شته لکه د محتج به روایت چې مراتب شته دا رقم د مطروح د ضعیف د دې هم انواع شته د دې هم مراتب شته صحیح سو نو دا چې دا کذب باندې راسي د هغو راویانو په روایاتو کې هم بیا مراتب شته یو هغه دی چې اتفاقي مکذوب وي هغه حدیث یو دا دی چې اختلافي وي یو دا دی چې په کذب او په ضعف کې اختلاف وي یو دا دی چې په وهن او په کذب کې اختلاف وي نو دې خود به خود دا ځین معلومیږي که نه ځین معلومیږي دا مراتب د دې حدیث ولهم امام الذهبي رحمه الله ولهم نقاد ائمه لره في نقد ذلك طرق متعدده دی د دې په نقد کې چې یو حدیث باندې دی حکم لګي دی لره په دې کې طرق متعدده مختلف طرق دي وادراك قوي تضيق عنه عباراتهم او دون قوي ادراک لري چې په عباراتو کې هغه نه ادا کیږي حس لري ذوق لري فهم لري ممارسه لري دا هغې څه بس معلومیږي په تعبیراتو ګر ساده کیږي نه دا رقم ملکیه دی کې لري امام ذهبي وایي نقاد ائمه دی ملکیه کې لري چې هغه په عبارت ظاهریږي نه من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها دا د جنس صدا هغه دی چې صيرفي له څوک یو شی واروړي چې هغه ډېر پوهېږي ډېر ماهر دی ګوره دا څلور یو رقم شیان دي هر چا ته بیا دلیل نه ویل کېږي دا څلور یو رقم شیان دي په دې کې یوه سونه د رنګونه د ګور د یو رقم دي زه خو په شلو کاله ولاکه په پوه سم چې کومه سونه ده کومه نه ده خو چې زرګر له یې زه ورلم دا رقم یې ورښکاره کړم هغه بیا دستي دغه ځینې وخت چې دا سونه ده صحیح ده او دغه بیا په دې کې ګډوډ شی شته دا کار ما ته ولې نه رامعلومېږي زما فن نه دی نه د دې فن دی دا شی دا رقم رامعلومېږي زه د پرون په دراسه کې ته یو مثال وایم هغه مولوي صاحب دی مولوي محمد هاشم صاحب او دلته دا مولوي رحمت الله صاحب مولوي رحمت الله صاحب چونکې دغه حدیث دراسه ټوله وکړه نو ما ته ویل چې حافظ ابن حجر رحمه الله وایي چې په دې کې محمد ابن فضیل متفرد او ما په اباطلو د جوزقاني په کتاب کې او په نور کتابو کې ما ته دا را معلومه سوله چې د محمد ابن فضیل واخواته بل څوک هم شته نو په دا روایت څه سوي دي هغه سړی چې نقل کوي یعنی ده خو دا غوښتل چې په هغه روایت کې خبر دی
بهر چې دا خبره موږ ته مخامخ یو واره ماته وویل بل واره ماته وویل خو ما چونکې خپله دراسه نه وه کړې نو جواب مې نه سوی ورکوی. بیا چې دی راغلی بهر دی وایي دا خو ما د بل چا دلیل دی هغه بیا وایي بل چا ته په رتبه کړی دی هغه وایي عماره ته په رتبه کړی دی. بهر مې سره وکتل هغه ابن القیسراني دی هغه په ضبط کې هغه په دې فن کې در ابن حجر رحمه الله معنا غشتلی دی. نو بهر چې موږ وکړو چې ابن حجر رحمه الله د کومه ځای ویلي دي ابن حجر رحمه الله د امام ترمذي صاحب هلته ویلي دي چې هذا حدیث حسن غریب دی بهر وایي د یا غریب په دې وجه ترمذي ورته وایي شاید امام ترمذي دا وایي چې دا محمد ابن فضیل ته پرد کړی پلاني پکړی پلاني ګرد ته پردات کړی. اوس چې غریب سي چې ابو زرعه ته پرد په وکي نو بیا خو د امام ترمذي قول ته دا خبره مونږ چې د ابو زرعه په وجه د غریب ورته وایي صحیح سو. دا دلیل هر چاته ورکول کېدای شي چې هغه دراسه نه کړي دا د هغو ذهن نه اخلي چې چا دراسه کامله کړې ده هغه په پوهېږي. دا د دې لپاره دی په عللو کې یو مشهور معروف مثال وای ابو حاتم رحمه الله ته یو فقيه ورغی 100 روایت یې ور دا خبره غلطه مشهوره شوې ده بیا زه په عللو کې هم درته وایم 100 روایت یې ور په دې کم صحیح کم ضعیف کم خدای هغه داس ګرځي وکړه اته روایت چې نو دا منکر دا موضوع دا باطل دا ليس له اصل دا فيه عله دا رقم دا غورتو دلیل ورته دلیل نشته دلیل نسم درته وای دا زموږ پاندې دلیل زه نسم ته درکوي ورسه ابو زرعه په دې پان پیژ غلې ور د پرچی کې شو بل ویل کده د روایت نشانی کل جلا کې شو بره غلې ور هغه ته چې ورلې بره ورته په دا کې کوم دي هغه عین هغه روایت ته معلوم کړ دادی سیده درچ دا ورته معلوم کړ دی بره ډیر اړینس خالی په دا مقولو کې فرق یو به منکر ته بل به معلل ورته ویل یو به موضوع ته قبل اصل له ورته ویل چې دا څنګه دواړو یو رقم معلوم کړ بره دا ځای د مصطلح ټول کتابو دا خبره لیکلې ده چې دا فن دا ذوقي دی دا وهبي فن دی دا خبره نه سی وروره دا هغه خبرې مطلب دا دی چې غیر اهل فن ته په مسله کې دلیل ورکول کېدلی نشي هغه خو دراسې کړي دي هغه خو د دې روایت 100 طرق معلومې کړي دي دا هغه په دلیل دا معلومه کړي ده چې هغه نو اوس دی هغه ته څنګه دا 100 طرق په دې سر نور خلاصيږي چات یعنی زرګر ماته اوس د دې دا په ما ته را ثابتوي چې دا دغه په دلیل را ثابتوي وبل زرګر ته په دلیل ثابتوي کې نشي ثابتوي اهل پام ته ثابتېږي خبره په دلیل غیر اهل پام ته خبره په دلیل نه ثابتېږي دا په مصطلحو کې د دې پر وضاحت نه دی سوی اصل مقصد یې دا غدي دی خبره مفتي صاحب ما په خبره خو ان شاء الله ستاسو په سر خلاص دا رقم ده سیده و دا خبره ده و چې څوک په فن پوي هغه ته چې ته ماز خبره وکړي د تور معلومیږي د هغه پای ته ځان ورسي و چې ته فقيه ته وایې چې دا ما دا رقم دراسه کړې ده پلانه دا رقم روایت کړي دا رقم روایت کړي هغه لوی مشکل دی هغه سړی خو حرکت دراسه نه پوي دراسه د لفظ معنا نورمال هغه ناس پر منبر باندې رواه ابن الجوزي په الموضوعات وایي ته د حدیث علت ورته ثابته نو دا خو نه کیږي دا اهل فن ته ثابتېږي راځي نو اوس دی دا وایي چې دا رقم د دې خپل ادراک قوي است په هغه باندې دا شی معلومي دا چرڅوک په دې فن کې کارو کې به حدیث ان شاء الله والعزيز پر دا ذوق معلومیږي چې په دې فن کې څوک کارو کې به پر ذوق معلومیږي فلکثرت ممارستهم للالفاظ النبويه اذا جاءهم دغه ذهبي وایي دا زه نه وایم فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية چې د رسول مقبول صلى الله عليه وسلم د احادیث سره ډیر مینه پیدا سي ډیر ممارست پیدا سي هغه الفاظ ډیر مخ ته تیر ورتیر سي نو بیا چې کله اذا جاءهم لفظ ركيك اعني مخالفا للقواعد او فيه المجازفه في الترغيب والترهيب او یا پاغه کې یو ډیر لوی اټکالي په ترغیب او ترهیب کې څوک چې پلاني کلمه وایي بیا در قیامت پورې د ګرځي ګناي ور بخښل کیږي یا د پلاني سړي سبا لال منز د غدي پورته دي دا مخالف د قواعد شرعيه او دا رقم خبري چې راسي یعنی کا مکوي دا رقم خبري چې راسي هغه پر دا ذوق ورمانيږي او الفضائل وكان باسناد مظلم یا بالکل تور سندي یا او اسناد مذيع كالشمس في اثنائه رجل كذاب ووضاع فيحكمون بان هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواتأ اقوالهم فيه على شيء واحد او اكثر دا رقم سوي چې دې کوم روایت موضوع ویلي د ګرد قول یې اکثر دا رقم سوي دا ډیر جزئی دا اختلاف ډیر جزئی یعنی په موضوع روایت کې ډیر کم اختلاف پیدا کیږي چې صحیح کې الا متأخرین یې صحیح په موضوع روایت کې ډیر کم اختلاف پیدا کیږي هغه په متأخرینو کې پیدا کیږي په متقدمینو کې اکثره وخت نه پیدا کیږي ډیر کم روایت دا رقم چې په بخاری کې مسته په علل د ابن ابي حاتم کې مسته ډیر کم روایت یعنی که سړی خپل ګرد عمر کې وکړي چې ماته روایت بینه کی پر خاص ځای باندې به خامخا خبره سره یې صحیح ده نو دا په متأخرینو کې بیا زی امثله درته په متأخرینو کې بیا دا شی پیدا شي
نو دا د وضع د پاره دی خپل قرائن لري، دی کثرت ممارست لري، دی د الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولادت وي، پر هغه ذوق باندې دی ته ډیر شان بیا درک ورکوي. قال شيخنا ابن دقيق العيد رحمه الله إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواد أن يكذب في الإقرار. قلت هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسفة. اورور امام ابن دقیق العید رحمه الله دا د امام ذهبي رحمه الله استاد دی. هغه د موضوع په تعریف کې په دې معلومولو د طریقو کې یو خبره کړې ده چې یار راوي کچیر دا ویل چې ما دا روایت درواغ ویلی دي، دا کافی نه دی، فرد د حدیث کې کافی نه دی، خو کافی دی، خو قاطع نه دی، قاطع دلیل نه دی. ولی نو دا خو دروغجن دي، کله په دا خبره کې درواغ وایي، دا خو دروغجن دي، کله په دا خبره کې هم درواغ وایي. په دا درواغ ویلو کې چې کوم قول کې به کې دروغ وایي. د امام ذهبي رحمه الله وایي چې پر ځان اقرار وکي بیا دا په دې خبره لږ وردا ستا خو موږ پر تیریږو. امام ذهبي رحمه الله وایي کله رقم د تجویز دروازې مش خلاصو پر خپل شیخ باندې رات کینا نقد کی، دا علم د نقد دی، دا علم د نقد دی، خپل استاد باندې نقد کی. وای کله رقم موږ د تجویز او د احتمالات دروازې خلاص کړو بیا په شکوک او په سبسپو کې ولوي. نو چې چا خپل اقرار وکي بس دا کافی دی چې بلا دی رد شو، د دنیا څخه ختم شو، بلا نور د ضرورت نشته چې بیا دغه وکي. قلت هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسفة. نعم كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها. اورورا متوجه سيدا ډېره دقیقه خبره کوي. دی سوای وای د غیده كثير من الأحاديث ډېر داسې حدیثونه شته التي وسمت بالوضع چې هغه څه په سوي دي، نښانې سوي دي په وضع سره، لا دليل على وضعها، خو پر وضع باندې دلیل نشته. كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوع، لکه ډېر موضوعات د هغو په دې کې موږ شک نه کوو چې دا موضوع. دلته په ظاهره ته ورته وګورئ د ابن الجوزي په خبرو کې تعارض دی. په مخ کې په دا بله صفحه کې وایي دی د ممارست د وجې سره دی ته د غیر معلومیږي. دلته بیا دا وایي چې ډېر حدیثو ته موضوعي ویل سوي دي، خو هغه موضوع دلیل باندې نشته. تضاد کې معلومیږي که نه؟ یو وار خو دې د دې پر ممارست دونه دغه وکړه، بل وار بیا چې دې موضوع کړي دي پر هغو باندې د دلیل کثیر دا رقم دي. نو یو وار راسئ دا ووایي دلته د ذهبي خاص سړی مراد دی. دلته د ذهبي څوک مراد دی؟ خاص سړی. خاص سړی څوک دی؟ ابن الجوزي دی. تاریخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام د امام ذهبي رحمه الله کتاب دی. الته چې ابن الجوزي ذکر کړی دی باره ویل چې په ډېرو علومو کې دا معلومات لري، خو کاش کې دا یو مخ کړی وای. په هر علم کې ممارسات بیا نه لري. باره یو دلیل دا ذکر کړی دی چې دی بعضې موضوعات ذکر کړي دی وایي دا موضوع دی، بیا په خپل استدلال پکوي. مولوي صاحب دا رقم موږ خوا بدوو او کاپي یې بدوو، بالکل یې بدوو، په دې کې هېڅ خبره نشته. بعضې احادیث د موضوع کړي دي وایي بیا برته د په خپلو کتابو کې استدلال په ویلی دي. دا رقم سبق ما ته زور غواړي، سبق په مابینځ کې اجازه نشته چې څوک راشي بیا زما څه هیر شي. څه ما ویل؟ او وینې دا د هیر شو. څه ما ویل؟ علامه ابن الجوزي رحمه الله یو کار راوباسي، یو حدیث راوباسي په موضوعي روایاتو کې، بیا بل ځای برته استدلال پکوي. نو وایي دا د عدم ممارست دی د دې علم سره، دا د عدم نبوغ دی په دې علم کې. کاشکې چې د په یو علم کې داسې یو نقد یې باندې کړی دی په ابن الجوزي باندې. دا رقم نقد یې بیا نور خلکو ابن قدامه حنبلي باندې کړی دی، هغه څه په دغه په سیر کې پسې رانقل کړی. نو چې کله دا رقم خبره سوه او دویمه دا خبره دا ده چې دلته مراد د خاص ابن الجوزي دی. د دې یو سبب دا دی چې د پر ده باندې رد کړی دی، او دویم سبب دا دی چې دا چې کله اول هغه سړی چې ابن الجوزي امام صاحب باندې نقد کړی دی دا ابن صلاح دی. د ابن صلاح بعد بیا بدر الدین ابن جماعه باندې وکړي، بیا هغو ته یې وکتل ابن کثیر باندې وکړي، نووي باندې کړی دی، ابن کثیر باندې کړی دی، ابن حجر باندې کړی دی، سیوطي باندې کړی دی. باره نو بس دا ګویا کې یو سنت متبعه شو چې کوم څوک په موضوعات کې بس پر ابن الجوزي باندې رد کوي.
نو په دې سبب باندې دا د هغو سنتو څخه یو سنت دی، د هغو طریقو نه یوه طریقه ده. سنت په معنا د هغه نه دی چې د فرض او د واجب د دې په دغه کې راځي. سنت دا د فقهاو سنت دی، د محدثینو د حدیثو د قرآن سنت بل دی. سنت الله التي سنت په معنا ته د فرض هم راځي، د واجب هم راځي، د مطلق طریقې هم راځي. پر دې مسله باندې ښه بحث کړی دی امام عبدالفتاح ابو غده رحمه الله، یو تعلیق کړی دی د امام لکنوي صاحب په رساله باندې تحفة الاخيار بإحياء سنة سيد الابرار. د دې باندې مقدمه او تعلیق عبدالفتاح ابو غده کړی دی، پر ډیرو کتابونو کړی دی. دلته د سنت دغه مبحث هم کړی دی چې سنت مخکې د فقهاو په نیز په کومه طریقه دی، هلته په قرآن او په حدیث کې په کومه طریقه دی. بهرحال دا ګویا کې د هغه طریقې یو طریقه ده. دویم سبب دا دی چې دلته خاص ابن الجوزي مراد دی. دریم سبب دا دی چې ابن الجوزي نو چې او دریم سبب دا دی چې اول هغه سړی چې په خاص موضوعاتو کې کار کړی دی دا ابن الجوزي دی. نو په دې وجه باندې دلته مراد هم څوک دی؟ ابن الجوزي. بل چا پر چې خاص خالص موضوعات سره راجمع کړي د ابن الجوزي مخکې چا دا کار یعنی موږ دا ول چې دا عبارت چې دی دا د ابن د ذهبي رحمه الله د عبارتو در مابین څوک رالی؟ ټکر څنګه رالی؟ ژر راته وایاست. مخکې دی وایي چې دی ډېر ممارست لري، حکم یې صحیح دی. دلته بیا دی وایي چې ډېر حدیثونو ته دی موضوع ویلي دي خو هغه موضوع نه دي. نو اوس د در مابین د عبارات در مابین څوک رالی؟ ټکر رالی. نو موږ د دې ټکر د ایستلو دپاره ذهبي غټ سړی دی، د دې فن امام دی، د استقراء تام والا دی. نو موږ وایو چې دلته د خاص سړی مراد دی. څوک یې مراد دی؟ پر دې باندې موږ څو دلیل وایو؟ درې. اول دلیل دا وایي چې ابن الجوزي د په تاریخ کې ذکر کړی دی، دا خبره یې پر کړې ده چې د په موضوعات کې بعضې موضوعات داخل کړي دي هغه موضوع نه دي، او بعضې داخل کړي دي بیا وروسته خپله چیش په ویل دي. یو. دویم دلیل دا وایي، دویم سبب دا وایي چې اول په مصطلحو کې چې چا پر ابن الجوزي باندې نقد کړی دی دا څوک دی؟ ابن صلاح رحمه الله دی. نو ابن صلاح رحمه الله چې نقد باندې وکړي بیا ابن بدرالدین ابن الجماعه پر وکړي، نووي پر وکړي. نووي به خپله ویل دي چې ابن صلاح په دې کې مراد هلته ابن صلاح دی ویل چې زموږ په زمانه کې چا دا تصنیف کړی دی، خو دا رقم خبره ده. ابن الجوزي وایي چې دا د نووي وایي چې دا ابوالفرج ابن الجوزي شي، ابوالفرج ابن الجوزي شي، بیا ابن جماعه کړی دی، بیا ابن کثیر کړی دی، بیا ابن حجر کړی دی، بیا سیوطي کړی دی، بیا القاري کړی. بیا نو چې هر چا په موضوعاتو کې د موضوعات موضوع په مصطلحو کې چړلې ده نه دی پرېښودی، دا یو سنت متبع دی چې پر ده باندې دا څه شوی ده. او دریم دلیل دا دی چې اول کتاب خالص په موضوعاتو کې چې دا لیکلی دی دا ابن الجوزي دی، نو مراد هغه دی. نو به د ده په عباراتو کې ټکر. اوس نو چې دغه یې مراد شو، اوس نو تی راسي دی وایي نعم کثیر من الاحادیث التي وسمت. د دې مراد څه دی؟ راسي د ذهبي په مراد سر خلاص. د ذهبي مراد دا نه دی چې ابن الجوزي چې څونه روایات کړي دي پر هغو د وضع حکم کړی دی په هغو کې کثیر، یعنی دا کثرت په نفسه دی، کثرت نسبتي نه دی. یعنی ډېر روایات داسې دي دی نه دی چې د چې حکم کړی دی چې دی یې کې مطلب 500 روایات دي د موضوع بللي دي، په 500 کې 300 د احکام غلط دي او 200 یې صحیح دي. نو کثیر په دې معنا نه دی، کثیر په نفسه کثیر دی. یعنی چې 15 روایات موضوعي نه وي چې ورته موضوعي دي، نو دا په دا معنا سره کثیر. یعنی کثرت کم کثرت دی په نفسه، کم کثرت نه دی نسبتي. و دا هغه لپاره دلیل څه دی؟ دا هغه لپاره دلیل دا دی یو خو ابن حجر په خپله ویل دي وایي په کثیرو کې دی چش دی اصابت ته رسېدلی دی، په قلیلو کې دی خطا دی. دا ابن حجر ویلی دی، دا علامه سخاوي په فتح المغیث کې ویلی دي. او بل دلیل دا دی چې امام ابن الجوزي چې کوم کتاب په موضوعاتو کې لیکلی دی هغه کې 340 روایات چې دی ورته دا موضوع دي. څو؟ 340. پر ده باندې خاص نقد النكت البديعات في التعقب على الموضوعات د سیوطي کتاب دی، په دې کې رد باندې کړی دی. ابن الجوزي رد چا رد باندې کړی دی؟ او سیوطي چې کوم رد باندې کړی دی په دې کې فقط 343 روایات کې رد کړی. کل روایت څو دي؟ 340. د په څو روایت کې رد باندې کړی؟ 300 240 دونه روایت کې انتقاد باندې کړی. نو کثیر کم دي؟ 300 دي په نسبتي کثرت واخ کثیر هغه دي. په دې 300 کې هم علما متأخرین خو او تصوف ته چې داسې ډېر دغه هغه رقم خلک زاهدان خلک هغه دغه د ابن د سیوطي دغه تعقبات دا دوی صحیح بولي، خو په هغو کې هم په اکثرو کې ثواب د ابن الجوزي سره دی، د ده سره نه دی. هغه دی کړی دی ابن الجوزي
قرینه متنیه ته هم کتلې دي، نکارت د متن ته هم کتلې دي، سند ته هم کتلې دي، قراینو خارجه ته هم کتلې دي، او په مقدمه کې خوراکي ویل هم دي. وای په دې فن باندې ډېر خلک نه پوهېږي، خو بیا هم ته د چا پوښتنه کوه وایي دا اوس ډېر قلیل دي، بلکې وایي معدوم دي. نو هغه وجه دا ده چې د دې قراینو ټولو ته کتلي بیا حکم نه کوي. اوس یو مثال زه فقط دا وایم مفتي صاحب محترمه چې ابن الجوزي چې پر کومو خبرو پر کومو حدیثو باندې دغه لګولی پی نفسي خو دا 343 روایات او ګډ روایت چې ابن الجوزي ذکر کړي هغه څو دي 1343. نو ګوره دا خو لږ شول چې بیا دغه لږ راواخې بیا چې څنګه دراسه کې وکړي بیا هم حق په ډیرو کې د ابن الجوزي سره د مثال زه یو مثال درته وایم دا اوس دغه باندې کړی دی دا امام نووي هم تصحیح کړی ده سیوطي هم تصحیح کړی دی خو حق د سیوطي د ابن الجوزي سره دی. یو حدیث دی من حدث حدیثا مرفوعا ذکر کی من حدث حدیثا فعتس عنده فهو حق چا چې خبره کوله چې دغه ترش چې وکړي بس دا خبره حق ده. یعنی قسم په خدای د غیر معلومي چې موضوع دی یو قاضي یو عدالت یو شریعت مفتي صاحب ستا مخ ته 2 شهیدان راشي 2 خلک سره راشي سره دا وایي دا یو چې خپله خبره کوي ترش کې وکړي دا بل یې نه وکړي ته د په هر کې فیصله کوې. یعنی دا اوس د شریعت یو خبره ده. اوس دې ته پر ظاهر اسناد باندې دی صحیح ویلی صحیح دی په ظاهر د اسناد کې څوک نشته خو د دې متن د شرعي اصول سره مخالف دی. په دغه کې تعقب امام سیوطي باندې کړی دی ابن الجوزي دې روایت ته پر ناکه موضوعي ویلي هکذا بیا نو پسې ځه دا رقم بیخي ډېر روایت دا رقم یعنی یو عدالت یو قاضي یو مفتي اسی هوښیار سړی یو سړی به درواغي ظاهر صدق به پر دې د ټول کار به پر دې دلالت کوي دلته به انتریش ورسي نو بس دا د صدق شو په دې سړی صادقېږي. پر دې روایت باندې هم تعقب کړی دی د دې سړي عبارت دی د نور تعقباتو د مرچو د قرار واخلي او حال دا دی دا ابن الجوزي د سیوطي څخه بغیر علامه چا هم نووي رحمه الله په خپل فتاوا کې د دې صحت بیان کړی. بهرحال دا نور سبق خلاص خالي کم کتابونه پر موضوعاتو پر ضعیف روایات باندې لیکل شوي دي. یو کتاب په دې کې اولنی کتاب الاباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير دا جور قانی رحمه الله لیکلی دی. دا شاوخوا د 1500 سلج وروسته عالم دی دې داسې کار کړی دی ور منکر روایت ذکر کړي وایي دا بیا دغه نکارت ذکر کړي باطل روایت ذکر کړي دا هغه بعد وایي صحیح روایت دا رقم دی دا یې راجمع کړي دي. دویم الموضوعات من الاحاديث المرفوعات دا ابن الجوزي رحمه الله فقط موضوعي روايات راجمع کړي دي. ولا سوا اتل سوا وتسلوش روايات. دريم كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف دا ابن قيم الجوزية رحمه الله دي او ديك په اخر کې ډیر شایسته قواعد هم ذکر دي پر دې عبد الفتاح ابو غدار رحمه الله تعليق کړی. اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة دا العالم وويروره څوک مو وای لآلي لؤالي نه دی دا نه لؤالي وای دا به ورکه کی دا خبره لؤالي دی د لؤلؤ جمع ده دا لآلي دي سيده اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة دا امام سيوطي لیکلی دی دي کې ډیر تعقبات پر ابن الجوزي کړی دي او بل خاص پر تعقبات پر ابن الجوزي کې لیکلی النكت البديعات على الموضوعات او شپږم کتاب په دې پن کې تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة دا ابن عراق رحمه الله لیکلی دی او بل علامه سمهودي رحمه الله دې پن کې کتاب لري الغماز على اللماز علامه سمهودي رحمه الله دونه کتاب دی یو جلد کې كتاب دي تذكرة الموضوعات علامة طاهر فتني رحمه الله الأسرار المرفوعة من الأحاديث الموضوعة علي قاري رحمه الله المصنوع في معرفة الموضوع علي قاري رحمه الله عبد الفتاح رحمه الله پر د باندې ډیر شایسته مقدمه او ډیر ښه تعلیق لري او الفوائد الموضوعة الفوائد المجموعة شوکانی رحمه الله او دا رقم هغه کتب چې پر ضعفا او پر مجروحین لیکلي دي پاغو کې یو ډیر غټه مجموعه د ضعیف او منکر او باطل او موضوع روایات استا لکه کامل دا ابن عدي دي ضعفاء د عقيلي دي د ضعفاء پر نوم درته ویلو كتاب المجروحين د ابن حبان دي ميزان الاعتدال د علامه چادي ذهبي رحمه الله دي لسان الميزان د حافظ ابن حجر اسقلاني رحمه الله دي د کتابونو مونږ بار غیر سره زده کی دا ضروري دي د پند لپاره نو دا هغه مزان